په کابل کې د ایران سفیر وایي هیواد یې هوډ لري چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي او د دغه هیواد قانونونه د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولي. د کانونو او پترولیم وزیر بیا ډاډګیرنه ورکړې چې د کانونو په استخراج کې به اسانتیاوې برابرې کړي. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیګدلي د اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم له وزیر هدایت الله بدري سره په یوه لیدنه کې د افغانستان د اوسپنې او نفتو په کانونو کې د ایران د پانګونې وړاندیز کړی دی. د ایران د سفارت سرپرست د افغانستان کانونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره مناسب فرصت بللی. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراخېدو او په معدني سرچینو کې د پانګونې په اړه خبرې اترې شوې دي. په دغه لیدنه کې دواړو لورو د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا، د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، د بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د هیواد کاني زیرمو په برخه کې د پانګونې په اړه بحث او نظرونه شریک کړل. د ایران سفیر په افغانستان کې بشپړ امنیت او بډایه کاني زیرمې د دواړو هیوادونو د همکاریو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت وباله. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا او دوه اړخیزې همکارۍ د دواړو هیوادونو په ګټه دي او د ایراني شرکتونو لپاره د پانګونې فرصتونه د کاري زمینې د رامنځته کېدو لامل ګرځي. اگر ایران در افغانستان در بخش‌های معدن و بعض بخش‌های دیگر سرمایه گذاری بکنند، این سرمایه گذاری میتونه هم در گسترش روابط دو جانبه یک رول خوب ادا کنه و در پهلوی از این ما شما میتونیم که در بیکاری و بیروزگاری که در افغانستان فعلا وجود داره این را به طور کامل اشتغال زایی پیدا کنیم و اینا را بیکاری را به طور کامل از بین ببریم. سرمایه گذاری ایرانی ها یا سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان در بخش های اقتصادی مثل معدن، زراعت و امثال از اینا میتونه در شرایط کنونی بر بهبود از این وضعیت کمک بکنه. دا په داسې حال کې ده چې د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکو تل ویلي د هیواد د کانونو په برخه کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې شوي او په تیرو 4 کلونو کې د کانونو د استخراج په برخه کې له 7 میلیارډ ډالرو څخه زیاته پانګونه شوې ده. په همدې موضوع کې تم کېږو او لا ډېر ورباندې بحث کوو. د بحث لپاره د اسکایپ د کرښې له لارې د اقتصادي چارو شنونکی عیسی مبارز صاحب زموږ سره یو ځای شوی دی. مبارز صاحب سلامونه، ستړی مه شئ. فکر کوئ چې ایران کوم ظرفیتونه لري د دې لپاره چې د افغانستان په قانونو کې دوی پانګونه وکړي؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. نیازی صاحب سلامونه تاسو ته او ستاسو درانه همکارانو ته او د ټولو تلویزیون ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه ستاسو هم ویلې د ایران هیواد پانګونه بالخصوص هغه د افغانستان د معدنونو په برخه کې او هغه معدنونه چې هغه ایران هیواد هم په دې کې تخصص لري او مشترک برخو کې دوی کار کړی ده او ډېر لاسته راوړنې هم لري او د دې ترڅنګ په چیرې په دې برخه کې دوی پانګونه کوي، راځي د افغانستان سره په ګډه کار کوي او دلته پروسس تر سره کوي، نو دا هم د افغانستان پر ګټه ده او هم د ایران هیواد پر ګټه ده. خو په ټولو کې دا ده چې که چیرې دغسې تړونونه دغسې پانګونې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک کېږي، نو په دې سره به کولی شو چې د دواړو هیوادونو هغه اقتصادي تعامل، رابطې او راکړه ورکړه به هم لا پیاوړې شي. مبارز صاحب مخکې وزارت یو تړون یې درلودل چې هغه د آمودریا د نفتو تړون په شمال کې چې هغه له یو چینایي شرکت سره و. بیا وروسته د دغه شرکت د ناغېړیو له امله هغه تړون لغوه شو. دغه رقم که چیرې موږ ډېر ستر کانونه لکه مثلا د اجګک د اوسپنې کان که چیرې یو چاته په قرارداد ورکوو که هغه یو هیواد څومره مهمه ده چې پکې احتیاط نه کار واخیستل سي او هغه معیارونه مد نظر ونیول سي چې سبا ستونزه دغه حالت ونه رسیږي چې یو ښه بل پانګوال هم افغانستان لاسه ورکړي او چاته چې سپارلي دي هغوی هم بیا په صداقت و منظم کار ونه کړي. نیازی صاحب دا یو ډېر واقعا مهمه خبره ده. کله چې موږ تړون لاسلیک کوو د تړون هغه ټول موخې باید معلومې وي او له کومو کسانو سره یا له کومو هیوادونو سره یا خصوصي وي او که دولتي وي او که د هیواد په سطح وي او که په کوچنۍ سطح باندې یا په خصوصي سکتور یا داخلي بخش باندې وي. نو د دې لپاره موږ تاسو قوانین لرو. د قوانینو مطابق موږ تاسو هر هیواد سره خپل هغه تګلاره لرو. دغې تګلارې په نظر کې نیولو سره بیا موږ تاسو کولی شو چې دغه ټول مشکلات مو حل شي. لکه څنګه چې تاسو هم ویلې په پخوا کې موږ تاسو مثلا داسې پانګوال راغله، پانګونه یې وکړله، قرارداد یې واخیسته او قرارداد ته دوی ژمن پاتې نه شول. د دې لپاره موږ خاصې جریمې لرو، خاص قوانین لرو، د نړیوالو په سطح باندې نړیوالو سطحو ته لرو او په داخلي سطح باندې په داخلي ته یې لرو. خو
بیا د دې لپاره چې دغسې هیوادونه باید موږ تاسې وپېژنو، د هر هیواد د شناخت لپاره، د هر هیواد د پانګونې لپاره، د هر هیواد د دې د ژمنتیا لپاره چې آیا دغه قوانینو ته دغه قراردادونو ته دوی ژمن پاتې کېدای شي که نه شي کېدلی. نو د دې لپاره بیا موږ تاسې د بین المللي قوانینو نه باید استفاده وکړو، د بین المللي متخصصینو د قراردادونو د ورکړې په اساس باندې باید موږ تاسې دوی ته قرارداد ورکړو. لکه څنګه چې تاسې ګورئ ایران هیواد داسې نه ده چې موږ تاسې وګورو دوی ټول کارونه صادقانه دي، دوی به واقعا د افغانستان په معدنونو کې چیرې پانګونه کوي او یا نورو برخو کې دوی پانګونه کوي، دوی به صادقانه مخته ځي. خو د دوی سره باید موږ تاسې متخصص یا د تخصص له برخې نه باید موږ تاسې کار واخلو. موږ تاسې باید کله چې دغسې هیوادونه راځي په افغانستان کې د افغانستان په معدنونو باندې کار کوي، باید وپوهېږو چې په کومو برخو کې دوی څنګه کولی شي د افغانستان معدن نه هم د معدن استفاده وکړي، هغه هم په تخصص شکل راوباسي او په پروسس هم په داخل د افغانستان کې ترسره شي. د افغانستان د محیط یا د اقلیم لپاره هم دوی باید دشمن پاتې شي، صحت لپاره او همدارنګه ټولو هیوادوالو ته باید دلته کاري زمینه مساعده شي. داسې نه وي لکه څنګه چې موږ تاسې ګورو چینایي یا نور پانګوال راځي په افغانستان کې پانګونه کوي او پانګونه کې دوی دا شرط لري چې دوی به ټول خپل کارګران ولري، ولې د افغانستان کارګران متخصص نه دي. ښه نو دا به څه وخت تخصص پیدا کوي، دا به څنګه تخصص پیدا کوي؟ د دې لپاره باید موږ تاسې په دې قراردادونو کې باید دغه ټول مشکلات باید خپل سره ذکر کړو تر څو پورې له دې نه ښه استفاده وکړو او دغه سره وکړای شو هم خلک متخصص شي په راتلونکي کې که چیرې موږ تاسې مشابه دغسې معدنونه ولرو نو په خپله وکولی شو په دې باندې پانګونه وکړو او له دې نه استفاده وکړو. که افغانستان ډېر زیات معدنونه لري، دا د شکر ځای دی، خو مهمه خبره هم پکې همدا ده چې ټول افغانان په دغو معادنو کې سهم لري په دغو کانونو کې. نو که چیرې د استخراج پروسه ترسره کیږي یا عواید لاسته راځي، باید د اطلاعاتو د ورکولو یو منظم پروسیجر شتون ولري. څومره فکر کوئ چې دا چاره مهمه ده چې خلکو ته پوره اطلاعات ورکړي چې دغه قرارداد په څومره ارزښت کوم شرکت ته د څومره مودې لپاره ورکړل سوی ده، څه رقم عواید راځي، د عواید چیرته ځي، بیا د څه لپاره مصرفیږي. یعنې خلک پوه شي چې د دوی کانونه په کوم مسیر روان دي. داسې نه چې یو چاته ورکړل سي، نه حساب معلوم چې طرف د قرارداد څوک ده، نه چې کله له هغه نه پیسې اخیستل کېږي دا چیرته ځي، بیرته کوم ځای کې مصرفیږي. خطه بند حکومت به دا پیسې بیرته په خدماتو کې مصرف کوي، خو خلکو ته د اطلاعاتو د ورکولو یو منظم سیستم څومره ارزښت لري تر څو باور د خلکو زیات سي. نیازی صاحب له ټولو نه مهمه خبره همدا ده، که چیرې مثلا موږ تاسې غواړو چې معدن وي یا د افغانستان په نورو برخو کې موږ تاسې پانګونه کړو یا په خپله د افغانستان دولت غواړي چې په یو برخه کې دوی کار وکړي یا پانګونه کوي یا بیا نورو برخې پراختیا ورکوي، لکه څنګه چې ګورو باید رسنیو ته دوی خپل ټول ګزارش ورکړي. د رسنیو له لارې نه باید خلکو ته هم ګزارش ورکړي چې موږ کوم معدنونه یا کوم کارونه چې ترسره کړي دغه واقعا هم د افغانستان د خلکو په ګټه وي. دا نه چې مثلا موږ تاسې وایو ټول د دولت په ګټه وي، د دولت د شتون په ګټه وي یا د هغو خلکو په ګټه وي، د هغه ساحې یا د هغه بدماشانو یا هغه جنګسالارانو یا هر څوک چې وي د هغوی په ګټه باید موږ تاسې کار ونه کړو. دلته د افغانستان په هر معدن کې د افغانستان په دې جغرافیه کې چې هر څوک ژوند کوي، که هغه په شمال کې معدن وي باید د جنوب خلک ترې استفاده وکړی شي، د جنوب خلکو ته باید ګټه ورسېږي، هغوی باید هغوی ته هم سهم پکې ورکول شي. او که په جنوب کې معدن ولرو یا مثلا موږ تاسې لاسته راوړنې ولرو یا مثلا عواید ولرو، نو د دوی د عوایدو نه باید د شمال خلک، جنوب خلک، شرق خلک باید ټول ترې مستفید شي. بله خبره دا ده چې سیستم ډېر مهمه ده، باید موږ تاسې سیستم ولرو. سیستم کې کولی شو چې دا ټول شیان پکې راونغاړو. په دې کې موږ تاسې کولی موږ تاسې دغه سیستمونه اوس پخوا خو موږ تاسې کلاسیک سیستم په کتاب کې نوشته کېده یا به سوي او غلط و، خو خلکو ته ورښودو لکه څنګه چې موږ تاسې ګورو دغه سیستمونه چې ول هغه مثلا ډېر شفافه نه ول، عادلانه نه ول، فساد پکې ترسره کېدای شو. اوس که چیرې موږ تاسې ټکنالوژي لرو، د ټکنالوژي سره موږ تاسې استفاده وکړو، قراردادونه په ټکنالوژي په مطابق مثلا موږ تاسې هغه ته جای په جای کړو، وکتل شي څومره د افغانستان په عواید باید عواید ترلاسه شي او څومره باید د هغو هیوادونو ته. نو که دغه ټول په یو سیستم کې وي، په سیستم په مطابق ترسره کېږي، ټول شیان د ټکنالوژي په اساس باید ترسره کېږي، نو هلته فساد کمیږي. خو بیا هم
دلته متخصص خلکو ته شتون باید وي. کله که دوی دغه غواړي دلته کې موجود وي، دلته ترنه استفاده وسي او وکتل سي چې آیا واقعا دغه سیستم ته دغه ټول هغه کوم قرارداد چې موجود ده، آیا د دې قرارداد مطابق دا ټول معاهدې په دې کې شامل دي؟ آیا د دې قرارداد د کوم رقم استفاده کیږي؟ آیا هغه خلکو چې مثلا موږ تاسو غواړو چې په افغانستان کې دنه ترنه استفاده وسي، تخصص، ظرفیت او یا مثلا موږ تاسو څومره عواید ترلاسه کولی شو، په کومو برخو کې په مصرف رسول کیږي، دغه ټول که سیستم ته لاړ شي او سیستم کې هم خلکو ته همداسې په بخښونو باندې لکه مثلا موږ تاسو په محاسبوي برخونو کې د هر یو کوډ، د هر یو د مصارفاتي برخې، د هر یو د عوایداتي برخې دا معلومه وي، نو بیا کولی شو چې موږ تاسو شفاف لاړ شو. او که چیرې دغه برخې پکې موجوده نه وي، نو بیا موږ تاسو نه شفافیت ویلی شو او نه دا شفاف مخ ته تللی شي. دا نه ده چې مثلا موږ تاسو وایو چې دا ښه سړی ده او دا بد سړی ده، دا پخوا ښه کارونه یې ترسره کړي. دلته ښه او بد نه معلومیږي، دلته د ښه او بد خبره نه ده، دلته د شفافیت خبره ده. شفافیت هغه انسان پورې اړه نه لري، هغه دې پورې اړه لري چې آیا واقعا موږ تاسو دغه ټول کوم کړنې چې ترسره شوي دغه سیستم ته رسېدلي که نه دي رسېدلي. که یوه هم نه وه رسېدلې، که هغه ډېر پاک سړی هم هغه مفسد ده، او که هغه ډېر بد سړی و خو ټول سیستم ته رسولي، هغه موږ تاسو ته هغه ښه سړی بلل کېدی شي. دلته په کور دننه هم موږ شرکتونه لرو چې دوی هم هڅه کوي چې د قانون په برخه کې ځینې پانګونې ولري او سهم هم پکې ولري. مهمه به نه وي چې د قراردادونو په ورکړه کې په اول سر کې د کورنیو شرکتونو ته پاملرنه وشي؟ البته هم چې کله وزارت نه دا پوښتنه شوې ده، ویلي دي چې کورنیو شرکتونو ته دوی پاملرنه کوي. یعنی اول قرارداد د افغان لوري حق دی، څوک چې افغان دی که هغه پانګونه کوي که هغه شرکت لري، زه داسې فکر کوم چې افغان لوري ته باید ډېر زیات حق و سهم ورکړل شي، ځکه چې دغه خاوره ده، دغه ملک ده. بیا نورو کسانو ته هم صحیح د رقابت او پروسیجر به شتون ولري، خو هغه کورنیو شرکتونو ته چې افغانان مدیریت کوي هغوی ته باید یو خاص امتیاز قایل واوسي په دې برخه کې. نیازی صاحب، د دې لپاره قوانین موجود دي. کوم افغان پانګوال چې واقعا پانګونه کوي او د افغانستان لپاره په دې برخه کې دوی تخصص لري او کولای شي د دې وړتیا لري، د دې دومره سرمایه لري، نو بیا کولای شو موږ تاسو الته فیصدي ده که چیرې افغانانو لپاره موږ تاسو خاصه فیصدي په نظر کې نیولی شو، نو کولای شي چې هغوی راسي پانګونه وکړي. خو که چیرې لوی معدن وي، هغه د نړیواله په سطحه باندې باید په اعلان ته ورکړل شي. اوس دغه کوم معدنونه چې موږ په اعلان ورکوو، دغه د دوه مملکتونو ترمنځ په نظر کې په قرارداد ورکول کېږي، دغه باید نړیوال شي. هغه په هغه وخت کې کېږي کله چې افغانستان مشروعیت پیدا کړي، کله چې افغانستان ټول نړیوال هیوادونه دوی وپېژني په رسمیت باندې، بیا موږ تاسو کولی شو چې نړیوال قراردادونه ورکړو راسي. او هلته بیا دغه مشکل لکه څنګه چې د آمو دریا تاسو ویلې، بیا دغه مشکل سره موږ نسو مخ کېدلی. بیا موږ دا نړیوال قضا ته دوی معرفي کولی شو، د هغوی د قوانینو په مطابق باندې دوی ته موږ تاسو هم ترې جریمه اخیستی شو، هم که چیرې د موږ تاسو معدنونه دوی سوء استفاده کړې وي، نو هغوی هم دغسې قوانینو ته معرفي کولی شو. خو بهتره خبره دا ده چې اوس موږ تاسو لاره نه لرو، نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا درسته ده چې مثلا موږ 50%، 60% یا 10% دا په نظر کې نیولي چې افغاني قراردادیان یا افغاني پانګوال دي په اول صف کې مثلا قرار لري. خو که چیرې دوی تخصصونه لري او یا داسې کوي لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو انحصار وکړي او یا ماشینري ونه لري او یا ونسي کړلی چې دغه معدن ته دوی هغسې توجه وکړي لکه څنګه چې نړیوال کوي، لکه څنګه چې هغوی په دې برخه کې تجربه ولري. ول تجربه ډېره مهمه ده په هره برخه کې، هره پانګونه کې. نو که چیرې تجربه ولري، خو اول افغاني پانګوال دا ډېر مهمه ده او دوی ته باید سهم ورکړل شي. ولې؟ دوی کولی شي چې افغاني ماشینري په کار واچي، افغانان ته د کار زمینه مساعده کړي او ټول افغانان په دې کې سهیم وي او ډېر به د فساد هغه مخه نیول کېږي او عواید به معلوم شي. هر چاته چې مثلا موږ تاسې مزد ورکوو یا پیسې که ډېرې هم ورکړو، خو هغه خو به افغان خو به وي، د افغان په کور کې خو مصرفېږي. خو که چیرې موږ تاسو بیا دغسې خارجي هېوادونو سره، بیا هغه کې باید ډېرې لازمې کړنې ترسره شي. دلته باید ډېر دقیق ټول مشکلات باید په نظر کې ونیول شي، ټول لاسته راوړنې په نظر کې ونیول شي. هغه مفادات یا هغه موثریت چې د افغانستان هېواد لپاره وي، هغه ته باید موږ تاسو اولویت ورکړو. د دغو هېوادونو ته درسته ده چې پانګوال باید راسي، د پانګونې لپاره موږ تاسو اسانتیاوې رامنځته کړو، خو داسې نسو کولی چې اوس موږ تاسو دا ملي شتمنۍ خلکو ته همداسې په لاس ورکړو.
خام وي چې اواته هغوی ته استفاده وکړي. ګوره دا بیا مشکل نظر د دنه ډیریږي لکه څنګه چې بیخي استخراج نشي، دا بیا خبره ده. ولې که چیرې په خپل د کور دننه خلکو ته که موږ تاسې لوړ معاش هم ورکوو، لکه څنګه چې اوس تاسې ګورئ خلکو ته موږ تاسې مثلا ډېر معاشات اخلي، خو بیا موږ تاسې خوشحاله وایي چې زه دا د افغانستان په کور دننه دوی په مصرف رسوي. که قوانین مثلا دوی نه دي مراعات کړي یا مثلا قوانین نه دي مراعات شوي، خو بیا هم موږ تاسو وایي چې د افغانانو لپاره ده. خو که دغه د نورو هېوادونو سره که هغه ایرانی وي، که هغه پاکستانی وي، که هغه جرمنی وي او که هغه چینایي وي، بیا موږ تاسو دا اهمیت نه لري. بیا دوی ته باید موږ تاسو داسې قوانین تر نظر لاندې ونیسو لکه څنګه چې ایران د نورو هېوادونو پانګوال لپاره په نظر کې نیسي، لکه څنګه چې چین د نورو هېوادونو پانګوال لپاره په چین کې په نظر کې نیسي. نو موږ تاسو باید هماغه قوانین په دوی باندې پلي کړو تر څو پورې هم افغانان ترېنه ګټه پورته کړي او هم هغه پانګوال چې راځي پانګونه کړي دوی ته هم یو څه مفاد په لاس ورکړي. یو د مسینک مسله ډیره زیاته اوږده شوله، قسم وزارت وایي چې ښه قراردادي لوري هلته کار شروع کړی ده خپل، خو پخوا یو ځل د جګړې له امله دا مسله وایي درېدلې وه، یو ځل په دې خاطر چې تاریخي آثار هلته پیدا شوي وو. هماغه مخکیني پوښتنه زه یو ځل بیا ګرځم چې خلکو ته په دې اړه وضاحت ورکړل سي، رسنیو ته هم د لاسرسي حق ورکړل سي چې هلته بالاخره په د مسینک کې څه روان دي، ځکه چې هغه د افغانستان بیا د نړۍ په کچه یو ډېر لوی معدن د مسو دی، هغه د افغانستان لپاره یو ډېره ستره ملي شتمني ده. په دغسې مسایلو کې چې بالاخره معلوم سي چې مشکل هلته څه ده، خلک به هم یو ډاډګیرنه ترلاسه کړي، قراردادي لوري به هم خپله هغه ژمنې واضح او مشخصې کړي او ټول ته معلوم سي چې د دلیل څه ده چې کار مثلا دغومره زیات هغه خپل هغه ته نه ده رسېدلی. که څه هم په دې مسیر چې زه رفت آمد کوم هغه سړک هم جوړ سوی ده، یعنې دا به هم خلکو ته ښکاره شي چې دغه د کار اوس نسبت پخوا ته تیز شوی ده، اوس روان ده. دلته نیازی صاحب څو خبرې دي. یو خو سیاسي بحث ته موږ تاسې راځو. سیاسي بحث لپاره باید د سیاست له اړخه باید وکتل سي چې آیا چینایان څه غواړي، آیا ولې د افغانستان له دغه معدن نه دوی سوء استفاده کوي، ولې دغه کار نه پیل کیږي. د دې کار لپاره موږ د دغه قرارداد د پیل او پای نیټه موږ څومره راکړې وه، آیا د اکتشاف لپاره چې هغه متخصصین د معدنونو متخصصین په دې باندې پیږي چې ولې دغه پروسه ګړندۍ کیږي نه، آیا څه مشکلات په دې کې لیدل کیږي. دا په دې خاطر چې دا باید د سیاسي برخه دا باید وکتل سي، د تخنیکي برخه باید وکتل سي. دومره خبره دا ده کله چې موږ قرارداد کوو په قرارداد کې دا واضح وي چې دوی به پر دغه وخت باندې دوی کار پیل کړي، دومره افغانان به دوی سره په کار کې ګمارل کیږي او دومره خلک به کولای شي چې مثلا مزد ترلاسه کړي او دومره په تخنیکي برخه کې دوی خلکو ته زده کړه ورکړي او دلته د پروسس موده یا د مثلا د تولید دغه استخراج نه وروسته کوم پروسه چې طی کیږي، د دې لپاره موږ تاسو باید کوم فابریکې یا څه رقم صنعت باید په کار واچو چې تر څو په دغه مسونه په داخل د افغانستان کې ته استفاده وسی. نو دغه ټول منفي په قرارداد کې موجود دي. اوس راځو دې ته چې دوی ولې ته استفاده نه کوي، دوی ولې دغه کار نه کوي. دلته باید د سیاسي اړخ دوی باید وڅېړل شي، ولې تخنیکي اړخ د امنیت په لړخه او د اقتصادي لړخه خو دوی ټول هغه ټولې ژمنې ترسره شوي دي او کولی شي چې دوی خپل کار ښه عملي کړي. خو ظاهرا داسې ښکاري چې کار روان شوی دی، ځکه چې هغه سړک هم جوړ شوی دی، دوی هم فعالیتونه چارې تیزې کړي دي. زما هدف همدا و چې دغه رقم اطلاعات له خلکو سره ډېر زیات شریک شي، یعنې دغه د یو څه تحول و تغییر و تحرک راغلی ده. نیازی صاحب دا ډېره ښه خبره ده، ولې څومره چې پیشرفت په کار زمینه مسایدګي، څومره چې خلک مثلا په کار ګمارل کیږي، عموما د خلکو هغه زړه خپل وطن سره کیږي. دوی غواړي چې دلته په وطن کې کار د کار زمینه مسایده سي، دلته د پانګونې لپاره، د خرڅلاو لپاره، د بازار موندنې لپاره، د زراعت لپاره، د ټولو لپاره زمینه سازي کیږي. دا نه چې تنها د لوګان لپاره یا مثلا د مسایناکو لپاره څوک یالته ژوند کوي د دوی لپاره دا کده نه، دا کولی شي دا تاثیر د هرات په ټولو فابریکو باندې وکړي، دا کولی شي د افغانستان په ټولو فابریکو باندې ډېر تاثیرات ولري، ولې هغوی صنعت ته ضرورت لري. صنعت په خیر و سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. کماند اقتصادي چالو شنونکی عیسی مبارک صاحب کور د ودانو مبارک صاحب ښه ورځ ولرئ. ډېره زیاته مننه.